ګوره ستا د خبرو کولو انداز ستا کامیابولی هم شي او تا ته به کولی هم شي. یو قصه راته کومه قصه ضرور واوره، ستا زندګي بدلولی شي، ستا سوچ کومه طریقه چې دا بدلولی شي. ګوره پخوا وخت کې یو بادشاه و، هغه بادشاه خوب ولیده. د خوب د تعبیر دپاره هغه یو نجومي راوغوښه. نجومي څه چې د خوبونو تعبیر راوباسي، صحیح ده. ته ته چې د ستورو علم و، چا ته د ستورو علم وي هغه ته ویل کېږي نجومي. هغه سړی راوغوښت چې دی به زما د خوب تعبیر راوباسي. پخواني وخت کې خلکو د خوبونو تعبیرونه راوباسله، لکه حضرت یوسف علیه السلام باره کې مشهوره ده که نه، چې هغه د خوب تعبیر راوباسلی هغه بادشاه دپاره. دغه شانې نو دې بادشاه چې خوب ولید نو ده حکم وکړو چې داسې یو نجومي راولې خپل وزیرانو ته حکم وکړو چې هغه زما د دې خوب تعبیر راوباسي. د دې خوب څوک یې د دې کوم حقیقت چې هغه راوباسي. نو کله چې وزیرانو یو نجومي راویست، هغه نجومي دا خبره وکړه چې ستا کوم خاندان چې دا به ستا د سترګو وړاندې مري، یعنې تا نه به مخکې مري، صحیح ده. هغه بادشاه حکم وکړو چې دا سړی قتل کړئ، دی مکمل ختم کړه. بل نجومي چې راشي هغه د دې خوب دا تعبیر راوباسي چې ستا په خاندان کې به ستا عمر سیوی. ګوره اولنه انسان چې کومه خبره کړې وه، اولنه نجومي چې کومه خبره کړې وه، د هغې مطلب او د دویم چې کومه خبره وکړه د دې مطلب یو دی، یعنې د ده نه مخکې به ټول مري، ټولو کې د ده عمر سیوا شو که نه. دغه شانې دا خبرې چې کوم دي دا ستا ویل او انکریز کولی هم شي. ګوره د خپلو خبرو انداز داسې جوړ کړه چې هغه یو پازیټیو سایډ وي. دلته د اولنۍ نجومي چې کومه خبره وکړه نو دوم د ده مطلب هم دغه و، د دویم چې کومه وکړه د ده مطلب هم دغه و. ګوره ستا الفاظ دي چې هغه ستا ویډیو جوړوي، تا نه یو ښه انسان جوړوي. که ته چېرته ښه الفاظ ووایې که نه نو ګوره ستا ویډیو به ښه وي. لکه څنګه چې دا نجومي د سزا نه بچ شو، دغه شانې دا ستا زندګي هم بچ کولی شي، تا هم یو کامیاب انسان جوړولی شي. لکه څنګه چې دا دویم نجومي بچ شو، دغه ثانې ستا سوچ، یعنې ته چې څنګه سوچ کوې هغه شانې به ته خبرې کوې، او ته چې څنګه خبرې کوې دغه خبرې دي چا ته تباه کولی هم شي او تا آبادولی هم شي. لکه څنګه چې اولنی نجومي تباه شو، غرق شو. ولې غرق شو؟ د هغه د خبرو کولو انداز داسې. ګوره که د یو خبرې غلط مطلب ووي که نه او ته پازیټیو سوچ کوې، ستا مایند پازیټیو وي، نو یاد ولره ستا ذهن ته به یو پازیټیو خبر راځي، ستا ذهن ته به پازیټیو خبر راځي، د هغه نیګیټیو خبرې باره کې. لیکن که چېرې ته نیګیټیو خبرې کوې، نیګیټیو سوچونه کوې، نو یاد ولره که څوک دا د پازیټیو خبره هم کوي، پازیټیو پیغام هم درکوي، نو واوره ستا سوچ به نیګیټیو وي، ته نیګیټیو خبرې به بیا کوې چې دا خبره خو داسې ده، هغه نیګیټیو طرف ته به یې راکاږي. که چېرې ستا سوچ پازیټیو وي، ته پازیټیو سوچ کوې، ته به خبرې هم پازیټیو کوې. ځکه کوشش کوه چې خپل سوچ بدل کړي. که خپله زندګي بدلول غواړې نو خپل سوچ بدل کړه، صحیح ده. کله چې ستا پازیټیو خبرې شروع کړې دا خلک به تا ملګري شي، ستا به عزت سیوا شي.